قدرمنو دوستانو په سوشل میډیا یو ویډیو وایرل شوې ده چې پکې ښکاري یو څو طالبان او ملایان د الله په مقدس کور مسجد شریف کې نڅا او ډانس کوي. د دوی همدا ویډیو دلته له تاسو سره شیر کوم. تاسو د دوی همدا کارنامې او همدا ویډیو وګورئ او بیا ورسته قضاوت وکړئ چې هغه خلک چې ځان د اسلام او د دین او مذهب ټیکهداران بولي څنګه داسې بېځایه او بیکاره حرکت کولی شي چې د دغو د دین له پتنګانو څخه د لوی سختن الله تعالی کور هم په امن پاتې نشو. قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو په ویډیو کې ولیدل دغه یو څو کسان چې ښکاري د افغانستان په کوم مسجد کې له خپلو ملګرو سره په مسجد کې ټوکې او مسخرې کوي او بیا وروسته منډې وهي او ګډېږي. قدرمنو دوستانو زموږ د همدې ویډیو د شیر کولو یوازینی هدف همدا دی چې دغه څو کسان چې په ویډیو کې ښکاري دغه کسان یوازې د طالبانو د بدنامولو کوشش کوي او اوس خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی. دوی باید خپل ملګري ډیر په ډیسپلین او منظم کړي او کوښښ وکړي چې له داسې کارونو څخه ډډه وکړي ځکه چې یو خو داسې کارونه د اسلام په مقدس دین کې حرام او ناروا او ګناه ده او بل د داسې یو څو کسانو په وجه بیا د ټول امارت نوم بدنام وي. درنو دوستانو دا یوه لنډه او تازه وایرل شوې ویډیو چې له تاسو سره مو شریکه کړه. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.